بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به ان شاء الله مونږ د منځ په باره کې په انګلیش کې زده کړه کوو چې په منځ کې کم سیزونه استعمالیږي، یعنی رکعتونه شوله یا په هغې کې چې کم مونږ رکوع کوو یا سجده کوو، دې ټولو ته په انګلیش کې څه ویلی کېږي. نو د دې په باره کې به مونږ نن زده کوو ان شاء الله. نو راځئ شروع کوو. د ټولو نه اول چې کله مونږ منځ کوو نو اول خو اذان کېږي که نه، اول بانګ ویلی کېږي که نه. اذان ته په انګلیش کې ویلی کېږي call to prayer. prayer ویلی کېږي منځ ته، یعنی د منځ دپاره آواز ورکول. اوس دا مونږ په انګلیش کې داسې استعمالولی شو: when you hear the call to prayer you should listen to it and repeat after it. کله چې هم ته بانګ واورې، call to prayer واورې، you should listen to it، تاله پکار چې ته دې ته غوږ کېږدې and repeat after it، او د دې سره repeat هم کې، یعنی د دې سره سره وایې هم. بیا د اذان نه پس بیا مونږ اودس کوو که نه، چې مونږ مانځه له لاړ شو نو اودس ته ویلی کېږي ablution. او مونږ په فقر کې باید داسې استعمالوو to do ablution. اودس کولو ته ویلی کېږي to do ablution. so I have to do my ablution. ما ته اودس کول دی، یا I have my ablution، زما اودس شته دی. او یا داسې ویلی شي چې I don't have my ablution، زما اودس نشته. یا he broke his ablution، هغه خپل اودس مات کو، یا د هغه اودس مات شوی دی. او د دې اودس ماتېدو دپاره تاسو بل ټکي هم استعمالولی شئ، لکه my ablution is invalidated، زما اودس invalidated شو. یو خو یې valid ویلی کېږي چې یو څیز صحیح وي، یو څیز لا ایکسپایر شوی نه وي. اکثر تاسو به شناختي کارت کتلی وي که نه، valid ډیټ یې ورکړي چې د دې تاریخه پورې به دا valid وي. valid مطلب دا چې د دې تاریخه پورې به دا کار کوي. بیا د هغې نه پس چې کله ایکسپایر شي نو بیا هغه انویلډ شي، هغه بیا نور نه چلیږي هغه. نو دغه شانتي اودس هم چې تر څو پورې اودس وي نو هغه بیا ویلډ وي تر هغه ټایم پورې. خو چې کله اودس مات شي نو هغه بیا ایکسپایر شو، هغه اودس ایکسپایر شو نو هغه بیا انویلډ شو. نو دغه شانتي ته ویلی شي چې my ablution is invalidated. او یا په ساده الفاظو کې تاسو داسې هم ویلی شئ چې I broke my ablution یا my ablution has been broken. ښه، د اودس نه پس بیا مونږ منځ شروع کوو که نه. نو کله چې مونږ منځ شروع کوو نو مونږ اول نیت تړو که نه. نو نیت ته په انګلیش کې ویلی کېږي intention. so to make an intention، نیت تړل، نیت کول. we make an intention to pray، مونږ د منځ کولو دپاره نیت تړو، نیت کوو. بیا د هغې نه پس قیام راځي که نه. قیام چې سړی کله په مانځه باندې سیده ولاړ دغه شانتي او لاسونه په خپل نامه باندې ایښودي وي، دې ته قیام ویلی کېږي که نه. اوس د قیام دپاره په انګلیش کې راځي to stand، ځکه چې دا سړی ولاړ وي که نه. to stand یا تاسو ویلی شئ چې standing position. بیا د هغې نه پس رکوع راځي که نه. رکوع ته په انګلیش کې ویلی کېږي bowing. bowing دغه پوزیشن ته باوینګ ویلی کېږي، یعنی سړی داسې ښکته ودرېږي او په خپلو زنګونانو باندې لاسونه یې ایښودي وي، نو دې ته باوینګ ویلی کېږي. نو دغه شانتي باوینګ پوزیشن ورته هم تاسو ویلی شئ یا سمپلی د باوینګ. د هغې نه پس بیا سجده راځي که نه، سجود راځي. او سجدې ته په انګلیش کې ویلی کېږي prostration. او بیا د سجدې نه پس اتحیات باندې سړی کښېني که نه، هغه اتحیاتو کم پوزیشن چې هغې ته ویلی کېږي kneeling down. kneeling down مطلب نیل خو ویلی کېږي چې یو سړی په ځمکه باندې خپل زنګونان وجنګوي، دې ته نیل ویلی کېږي. kneeling down یعنی مونږ چې کله اتحیات کې ناست یو نو مونږ زنګونان په ځمکه باندې لګولي که نه، نو مونږ ناست یو نو هغې ته ویلی کېږي kneeling down. ښه، اوس د دې نه پس په منځ کې بیا ډېر څیزونه مونږ کوو که نه. په هغې کې فرض وي، په هغې کې سنت وي. کم چې فرض وي په منځ کې هغې ته ویلی کېږي obligatory ویلی کېږي فرض ته، یا کمپلسري ورته هم ویلی کېږي چې یو څیز به خامخا کې کمپلسري. او بل په منځ کې سنت وي که نه، سنه. او سنت ته ویلی کېږي highly recommended، یعنی یو داسې یو کار چې هغه مونږ ته ریکمنډ شوي وي، مونږ ته دا ویلی شوي وي چې دا بهتره ده. highly recommend مطلب مونږ ته د هغې وړاندیز شوي وي، مونږ ته یې هغه رامخکې کړی وي دغه کار چې دا ستاسو دپاره ښه دی، مونږ ته د هغې تاکید شوي وي. نو دغه شانتي سنه ویلی کېږي highly recommended. او یا تاسو داسې ویلی شئ چې something the prophet صلی الله علیه وسلم did or agreed to، کم کار چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپله باندې کړی وي، او یا agreed to یعنی بل چا هغه کار کړی وي او نبی صلی الله علیه وسلم په هغې باندې اګري وي، په هغې باندې رضا وي، یعنی د هغې نه منې نه کړي، نو هغه کار هم بیا په سنتو کې راځي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي دې ته سنه ویلی کېږي.
او دغه شان چې کم واجب مونځ نو واجب خو هم بالکل فرض د نږدې وي که نه تقریبا فرض وي نو هغې ته هم obligatory ویلی کېږي د هغې دواړو دپاره یو شانتې ټکې راځي تاسو ته کمپلسري هم ویلی شئ ځکه چې واجب هم مونږ پرېښودی نه شو. بیا د دې نه پس نفل هغه مونځ دی که هغه مونږ کوو او که مونږ نه کوو هغه زمونږ خپله خوښه ده نو د هغې دپاره به بیا څه راځي optional. It's an optional practice of worship. ورشپ ویل کېږي عبادت ته یعنی په عبادت کولو کې دا آپشنل دی که مونږ یې کوو او که مونږ یې نه کوو. بیا د دې نه پس په مونځ کې خشوع وي که نه اکثر تاسو به د علماو نه اورېدلی چې په مانځه کې خشوع او خضوع ډېر زیاته ضروري ده. خشوع دې ته ویل کېږي چې ته په مونځ کې صرف مونځ ته دې خیال وي په نور دنیا کې نور کارونه نه کوې په مانځه باندې چې کله ولاړې دغې ته خشوع ویل کېږي. نو خشوع ته په انګلیش کې ویل کېږي humility یا ورته devotion هم ویل کېږي devotion او یا concentration دا ټول درېواړه ټکي استعمالیدی شي د خشوع دپاره. بیا د دې نه پس په مونځ کې رکعتونه وي که نه نو د رکعت ته په انګلیش کې ویل کېږي unit. so 1 unit 2 units یو رکعت 2 رکعته. د سحر په مونځ کې 2 رکعته فرض دي او 2 رکعته سنت دي. so there are 2 obligatory units and 2 highly recommended units in the morning prayer. او د دې نه پس چې کله خلک په مونځ کې تلاوت کوي نو دا خو به تاسو ټولو درځي د تلاوت دپاره راځي recitation of the holy Quran. بیا د دې نه پس مونږه په مونځ کې استغفار هم کوو که نه د الله پاک نه بخښنه غواړو د الله پاک نه معافي غواړو نو استغفار ته په انګلیش کې ویل کېږي requesting forgiveness. د الله نه بخښنه غوښتل د الله نه معافي غوښتل requesting forgiveness. او بیا چې کله مونږ مونځ ختم کوو نو د مونځ نه پس بیا مونږ دعا کوو که نه نو د دعا دپاره په انګلیش کې ټکې راځي supplication. we make supplication at the end of the prayer. مونږ د مونځ په اخره کې دعا غواړو او اوس په اخره کې دا کم ټول ارکان چې مونږ وویله چې دا رکوع ده او دا سجده ده او دا قیام دی او دا تحیات دي دې ته خو ارکان ویل کېږي که نه دا خو د مونځ ارکان دي که نه نو دې ارکانو ته بیا په انګلیش کې ویل کېږي pillars. سینګولر به راځي رکن ته به په انګلیش کې ویل کېږي pillar او د هغې جمع به بیا راځي pillars. نو دا ټول د مونځ pillars دي د دې دا نومونه دي په انګلیش کې. زما امید دی چې تاسو به د دې نه څه نه څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ټاپک سره میلاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.